بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن در سره د خیر سره د کتاب د 5م درس نه بله حصه درس شریک کوم او امیدوارم دوستانو چې را سره پکې ستړي نه شئ. ښه دوستانو، نن درس کې دلته وایي چې ein Notfall lesen Sie den Text، یعنی څه ein یعنی یو Notfall یعنی عاجل یا یو عاجله حادثه. اوس ګورئ دوستانو، که داسې ټکي ټکي معنا وکړو ein باندې خو پوهېږئ که نه. نوت یعنی عاجل، فعل یعنی حادثه. لکه مثال له خبرې هغه ځایونه خو هغه درس خو په دې کتاب کې نشته، خو مثال دا یو څو ټکي به درته وایم. لکه مثال چې یو مثال درکړم، که وایي چې هغه ده فعل یعنی ټکر، انتفالن یعنی غورځېدل، او خلاصه داسې که کېدای شي نور هم دي، خو فی الحال مې دا دوه دانې په مغزو کې دي. نو دا ein Notfall یعنی یو حادثه یا یو عاجل مشکل یعنی ضروري کنه. او په پښتو کې خو په بل هغه باندې نه راځي. هو یو شی بل هم ده چې بعضې دوستان یا بعضې خلک ورته، لکه پاکستان کې البته پاکستان پښتانه یا جلال آباد پلوه پښتانه هم خلک ورته وایي، ایمرجنسي هم ورته وایي. نو امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي دا Notfall دقیق دغه معنا ورکوي. ښه د دې نه دا خواته وایي چې lesen Sie یعنی ولولئ تاسې، den Text یعنی دا خط. نو امیدوارم په هغه پوه شوي. اوس دلته راکوزیږو چې دلته وایي چې es ist Samstag 21 Uhr. Es ist Samstag 21 Uhr یعنی دا هفته او 9 بجې دي کنه دوستان. دا 1 بجې چې 9 بجې هغه کېږي، دا ماښام ووایم ماسخوتن ووایم، خو خلاصه ماسخوتن وایم. ښه هو ماسخوتن 9 بجې، خو ماسخوتن نو. ښه Die Familie von Selma ist zu Hause. Die Familie یعنی د فامیلی یا د کور غړي کنه. von Selma یعنی د سلما ist zu Hause یعنی په کور کې دي. dem Baby geht es sehr schlecht یعنی څه دغه دیم چې د دوستانو د دې معنا د تیفونو په باره کې چې دا ولې دیم شوی ده، خو دا د تیفونو درس نه ده. نو ځکه چې دا که تیفونه دلته ووایي نو د هر څه راسکه ګډوډ کېږي. دا اوس همداسې سیده زده کوي، ځکه چې دوی م همداسې سیده ورکړی. نو بیا دا دیم او دین او دې شیونو سره به بیا بېل درسو کې ګورو که ور ورسېدو. ښه دیم بیبي یعنی یعنی دا ماشوم. ګیت یعنی ګورئ دوستانو، که یو ټکي معنا وکړي که نه، ګیت یعنی زی اس زیر شلخت یعنی زی ډېر بد، خو نه dem Baby geht es sehr schlecht یعنی د دې ماشوم حال ډېر بد دی. ښه په دې ځای کې وایي چې das Baby schreit und hat Fieber. das Baby یعنی دا ماشوم، schreit یعنی چغېږي، ژاړي. یعنی ژړا ته خو دوستانو واینن وایي، خو لیکن ماشوم چې ژاړي هغه ته بیا څوک ژړا نه وایي، ځکه چې خو چغېږي او یعنی بل رقم ژاړي. څوک چې ژاړي په پټو سترګو په پټه خوله باندې ژاړي، همداسې لږ چغې هم وهي. خو خیر بهرحال ماشوم چې ژاړي نو بیا په پټه خوله باندې نه ژاړي، هغه چغې وهي. نو دا هغه ته وایي نو das Baby schreit und hat Fieber. یعنی دا ماشوم ژاړي او تبه لري. امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه مخکې وایي چې سلما sucht die Telefonnummer im بخنې سره دوستانو. سلما sucht die Notrufnummer im Telefonbuch. یعنی سلما یعنی دوستانو د دې ماشوم مور یا بله کومه ښځه ده، خو خلاصه ماته خو مور ښکاري، خو قصه ځکه چې مور د اولاد غم ډېر خوري که نه. خو بهرحال کومک په حساب باندې نور خلک هم خوري، خو دلته چې ده اوس مور حساب که. سلما یعنی د ښځه، زوخت یعنی لټوي، د نوتروفنومه یعنی عاجله شمیره، ام تلیفون بوخ یعنی د تلیفون د شمارو په کتاب کې. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه مخکې وایي چې سلما telefoniert und sagt. سلما یعنی دا ښځه تلیفونیرت یعنی زنګ وهي یا تلیفون کوي، und یعنی او زاگت یعنی وایي، یعنی سلما زنګ وهي او وایي. ich brauche einen Notarzt. ich یعنی زه brauche یعنی غواړم، einen یعنی یو، Notarzt یعنی عاجل ډاکټر. ښه دلته مخکې وایي چې bitte kommen Sie schnell یعنی څه بیت یعنی راش مهرباني وکړئ. کومن یعنی راش زی یعنی تاسې شنیل یعنی تیز یا زر یعنی مهرباني وکړئ زر راشئ یعنی خلاصه سیده مطلب داسې ده.
نو امیدوارم دوستان پوه شوي. ښه په دې ځای کې وایو چې mein Baby ist sehr krank. mein Baby mein یعنې زما بیبي یعنې ماشوم، ist یعنې دا زیر کرانک یعنې ډېر مریض، یعنې زما ماشوم ډېر مریض ده. ښه meine Adresse ist meine یعنې زما ادرس یعنې ادرس، ist یعنې ده یعنې زما ادرس ده یا ده. Goethe Straße 12 یعنې دغه Goethe Straße دغه ځای نوم ده، 12 یعنې هغه ده څه نومېږي شمېره ده. خلاصه امیدوارم دوستانو پوه شوي دغلته دا په اساني کې خو مې درته یو څو مثالونه درکړه. دغه نوت دا نوت چې ده دا نوت چې ده عاجل ده. وګورئ اوس دلته دا نوت سره فعل یعنې عاجل حادثې په حساب باندې دلته نوت روف نومه شوی که نه دا ټکه ټکه معنا یې وکړي دوستانو. نوت یعنې عاجل، روف یعنې زنګ وهل، نومه یعنې شمېره. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. لکه مثال دلته وګورئ نوت آرست یعنی نوت عاجل، آرست یعنی ډاکټر. نو دوستانو امیدوارم داسې ټکو ته خپله توجه وکړئ. یو دویمه خبره ده دوستانو چې دا دلته اوس سوالونه لري، دا لاندې چې لاندې مې خطونه درته کړي چې اسانه تاسې پې باندې پوه شئ چې دغسې اصل مقصدي یا ټکي په دغو کې ډېر دي. نو امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي. ښه اوس لاندې لږ راکوزېږو چې لاندې څه وایي. په بخښنې سره د مریضانو د خطونه وایم، زه ورسره مریض شوم. ښه په دې ځای کې وایو چې lesen Sie die Fragen und antworten Sie یعنې څه lesen یعنې ولولئ تاسې die Fragen یعنې دا سوالونه und antworten Sie او جواب یې کوئ تاسې. ښه امیدوارم پوه شوي. ښه په دې ځای کې وایو چې wie viel Uhr ist es یعنې څه wie viel Uhr ist یعنې څو بجې دي. نو دلته دا وګورئ دوستانو دغه جواب دلته په دې ځای کې راځي چې لکه مثال دا خبرې خو دا خو تش یو خط و که چېرې سوال جواب شي دا به څنګه به یې جوابوئ. نو په هغه حساب باندې دا لاندنی خط ده. که نه صرف هغه د هغه سوالونو کې کېدای شي کومه خبره یا کوم ټکی نه وي، که نه نور مغه خط راځي. ښه نو wie viel Uhr ist es یعنې څو بجې دي. نو دلته دغه جواب دلته راځي تو چې اول یې درته راولم بیا یې ووایم. ښه ist Samstag 21 Uhr. امیدوارم دوستانو پوه شوي. معنا خو مې درته پاس ویلې. ښه دلته وایو چې wo ist die Familie von Selma یعنې چېرې د فامیلي د سلما. نو جواب یې د دغه ځای نه نیولی تر دغه ځای پورې راځي. نو ګوره دا die Familie von Selma ist zu Hause یعنې دغه دغه خبره دلته راځي. که نه تاسې کولی شئ چې دغه نه خط امتنه لرې کوي die Familie von Selma دغه ایست هم ورسره لرې کوي. په دغه مثال خبرې مستقیمه چې تاسو سره څو خبرې کوي وایي څو هاوزه یعنې په کور کې دي که نه خبره خلاصه. خو که بیا مثال دغسې خط کړي چې سړی پوه شي څه هغه نه وي خدا چې خبره باندې غلط پوه نه شي، نو بیا به وایي die Familie von Selma ist zu Hause یعنې هغه په کور کې ده، په کور کې دي. امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه دلته وایي چې wie geht es dem Baby یعنې د ماشوم حالت څنګه دی. که نه سیده معنا یې داسې کړي که نه وي یعنې څنګه ګیت یعنې ځي اس dem Baby یعنې د ماشوم یعنې د ماشوم څنګه ځي. خو یعنې وي ګیت اس dem Baby یعنې څنګه د ماشوم څنګه دی د ماشوم حالت. ښه بیا په دې ځای کې د ماشوم حالت ده dem Baby geht es sehr schlecht یعنې دغه جواب ده. دا وګورئ dem Baby geht es sehr schlecht یعنې د ماشوم حالت ډېر بد دی یعنې یا خرابه دی. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه لاندې راکوزېږو چې دلته څه وایي was hat das Baby. was یعنې څه، hat یعنې لري، das Baby یعنې دا ماشوم. اوس به جواب مستقیمه راولو چې دغه د دغه ځای نه das Baby دغه schreit und hat Fieber. دا وګورئ das Baby schreit und hat Fieber. نو دغه جواب ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي یعنې ماشوم ژاړي او تبه لري. ښه و چې لږ به یې اوچت کړو دوستانو دوه سوالونو ته به بیا کته پورته کړو. ښه دلته وایي چې was macht Selma. was یعنې څه، macht یعنې کوي، Selma یعنې سلما څه کوي. نو په دې ځای کې دوستانو دغه جواب راځي څه شو دغه Selma sucht die Telefon die Notrufnummer im Telefonbuch یعنې دغه عاجل شماره لټوي. نو دوستانو زه به درته اوس دا خط راوړم. دا وګورئ Selma sucht die
نوتروف نومه ام تلفون بوخ یعنی سلما لټوي د عاجل شماره د تلفونونو په کتاب کې. ښه دلته بل هغه چې وایي was sagt سلما am Telefon يعني was sagt يعني وای سلما يعني سلما am Telefon يعني په تلیفون کې يعني سلما په تلیفون کې څه وای یا چې زنګ وکړي کې څه وای. ښه نو دوستانو هغه دغه ځای نه تر دغه 12 پورې وای. زه به اوس اول ملته خط درته راولم بیا به خپله وګورئ. ښه دا بل یم راوله دغسې. ښه دلته وایي چې سلما telefoniert und sagt ich معنا خو مې درته پاس ویلې خو بیا به مې درته وایم. سلما زنګ وهي او وایي ich brauche einen Notarzt زه غواړم یو دانه عاجل ډاکټر bitte kommen Sie راشئ مهرباني وکړئ راشئ schnell یعنې تیز یعنې په مهربانۍ سره یعنې تیز راشئ خلاصه داسې. ښه mein Baby ist sehr krank زما ماشوم دی ډېر مریض. meine Adresse ist زما ادرس دی Goethe Straße 12 یعنې دغه ځای نوم دی. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه اوس دلته لاندې راکوزیږو چې دلته څه وایي. دلته وایي چې wichtige Telefonnummern یعنی څه wichtige یعنی رښتیا یا صحیح Telefonnummern یعنی د تلیفون نمرې یا شمیرې. دلته وایي چې machen Sie eine Liste یعنی جوړ کړئ یو دانه لیست. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه دلته وایي چې sehen Sie im Telefonbuch nach یعنی څه سهن یعنی وګورئ زی یعنی تاسې ام تلیفون بوخ یعنی د تلیفون د شمارو په کتاب کې نخ یعنی مطلب دوستانو دغه نه وروسته بیا دلته ولیکئ کېدای شي داسې مطلب خو نخ یعنی دغه نه وروسته یعنی دغه نه پس. نو دوستانو دا چې په غذا کې په سم کې چې معلومې کوم هغه راته ویلې دا خط یې راته ویلې نو وایي دغه شمېرې راته ویلې ګنې دا نور خو چې دلته د مخکې نه صرف دغه دوه خطونه هم دلته مونږ لیکلي نو مغه معلومه چې شی لیکلم دي. نو دلته یعنی پولیسای دغه او معنا چې دا پولیسای و چې زه قلم را واخلم چې لیکلم ورسره وکړم دغه معنا چې د دوستانو بعضی خلک چې مثال خبرې په بل ملک دي د دې په حساب باندې درته وایم چې دا پولیس دغه او معنا داسې راځي چې Österreich دا چې شو Österreich یعنی اتریش یا په هغه کې دا مثلا میگه انګلیش کې چې راځي اوستریا. ښه نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه نو دغه هغه ښه د دغه او چې ده د دې دا مطلب ده. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه پولیسای یعنی پولیس یعنی د پولیسو شمیره چې کومه وایي نو 133 یعنی 133 Österreich یعنی د اتریش د پولیسانو شمیره. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. دلته وایي چې فویاویر یعنی د اور وژنې مرکز یا د اور یا بعضی خلک دوستانو څوک کېدای شي آتش فشاني ورته وایي څوک نه پوهېږم چی وایي څوک چی وایي خو بهرحال د اور وژنې مرکز یعنی اور چې مړ کوي که نه نو 122 یعنی 122 شمیره ده او دام چې دمغه او د دغه خط په حساب باندې چې یعنی د په اتریش کې. یا نوتروف یعنی عاجل خبر یعنی لکه عاجل زنګ وخل کنه نو هغه چې دی دغه 112 یعنی 112 دام په اتریش کې هم دغه یعنی دغه خط په حساب باندې. یا او بل د دې نه دا خوا چې اروپا چې معلومه د زمونږ څه ویلي اروپا یعنی په پوره اروپا کې 144 یعنی یو سل په پوره اروپا یعنی د اروپا شماره چې دغه مشکلاتو په حساب کې 144 نور والله اعلم زه نه پوهېږم چې عمل ته چی راته دي. او ریتونګ یعنی امبولانس. نو دوستانو دغه درس چې در سره شریک مې که او اختون زیختیگ یعنی تشپیتمه صفحه نو دغه صفحه و دوستانو چې در سره شریکه کړه دوستانو امید ده چې تاسې ته په کار درشي او تاسې خپله فایده ترې نه واخلئ دوستانو. بهرحال دوستانو
نورم په پاک الله باندې سپارم. د راتلونکي درسه پورې د الله په امان ښې چارې.